لپاره د خدای پښتنو لکوټي خیال وکړي دا سوشل میډیا د دې لپاره نه ده کومه لپاره چې تاسو استعمال وکړئ تنقید کوي نیوکه کوي نو هغه خو امکان لري خو هغه له دومره هوا ورکول نه دی پکار شیخ ادریس یو ډیر عظیم سړی دی یو ډیر لوی کار کوي یو ډیر لوی کار کړی دی هغه د استادانو استاد دی تاسو د فرمان کسکر نه هیرو جوړ کړئ کله د لیونی نه هیرو جوړ کړئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د انډس نیوز ډیټ درنو کتونکو یو مهمه خبره د سره شریکو مسنګ چې 13 ورځو کې شیخ ادریس په خپل بیان کې زمونږ د آرمي چیف ستاینه وکړه د ایران او د امریکای د روغ جوړې په حواله سره نو دغه ستاینه یعنی په دا خبره خو نه ده د ستاینه هغه کنه کوي دغه ستاینه ټول دنیا کوي چې دغه وخت کې آرمي چیف او زموږ وزیر اعظم یا موجوده حکومت یو ډېر ښه کار کوي خو دغه سیس ته دومره هوا ورکړی شوه چې صدیق جان نومې یو کس چې هغه په دغه باندې خپل کمنټس وکړو یا نور چا په دغه خپل غبرګون وښودو د هغې نه دومره هوا جوړه شوه چې اوس فیسبوک ته ناست وم نو یو نظم مې واورېده چې ته راشي صدیق جان او موږ به دا وکړو و د خدای بني ادمو و یوټیوب فیسبوک استعمالونکو دا یوټیوب فیسبوک صرف د دې لپاره نه دی چې تاسو په دې کې صرف چې د تشې خبرې تشې وچ پوچه چې د خلکو ټایم ضایع کوي دا خو سوشل میډیا هم دومره غیر اهمه او غیر مهمه نه ده چې کم از کم سړی خپله توانایي په دغه هر څه کې خرچ کړي زموږ عجیبه زموږ ماحول او زموږ دغه سماج دی چې سړی حق اریان شي زموږ د پښتنو ته چې دوی د ځانه څه لیونې جوړ کړي چې ایشو دومره راوالي او دومره بری بوځي البته یو خبره ده که یو سړی تنقید کوي نیوکه کوي نو هغه خو امکان لري خو هغې له دومره هوا ورکول نه دی پکار ټیک دا هر سړی خپل یو موقف لري د رایې ازادي لري یو سړی خپله رایې دا استعمالول غواړي بل سړی خپل رایې دا استعمالول غواړي موږ په چا په رایې قدغت نه لګي خو هغې ته دومره هوا ورکول او د هغې نه یو داسې شی جوړول چې هغه بیا خلکو له الټې ورولي دپاره د خدای پښتنو لکوټي خیال وکړئ دا سوشل میډیا د دې لپاره نه ده د کومې لپاره چې تاسو استعمالوئ دا خو د وخت ډېر مهم ضرورت دی پکار دی چې په دې اهمې خبرې په دې د کار خبرې په دې نه یوازې داسې چې موږ صرف یا خلک خندو یا خلکو له نور ټینشن جوړو خپل ځان هم په هغې بې عزته کوو خپل مشران هم بې عزته کوو شیخ ادریس یو ډېر عظیم سړی دی یو ډېر لوی کار کوي یو ډېر لوی کار یې کړی دی هغه د استادانو استاد دی داسې ورکوټی سړی نه دی او هغه چې یو خبره کوي نه هم د هغه په ډېر پوهه سړی دی او هغه دغه خبره غلطه خبره نه ده کړې چې دغې نه خلک هوا ورته جوړه کړي دغه سنیریو د مخکې نه هم دغه زموږ پاکستان دی نن نه دی ازاد شوی او دغه څیز را روان دی خو به هر حال هغې نه دومره دغه جوړول چې هغه کې بیا او د ساقي جان نه راپسې اوس هیرو جوړ کړئ کله تاسو د فرمان کسکر نه هیرو جوړ کړئ کله د لیوني نه هیرو جوړ کړئ کله د داسې سړي نه هیرو جوړ کړئ کم از کم لږ د شعور نه کار والی د بختي رحمان د قصې ته وګوره یعنې لږ په دې سوشل میډیا باندې دپاره د خدای سوال کومه چې لږ خیال وکړئ او لږ دا د فایدې لپاره وکاروئ نه چې دا د نقصان لپاره